وای شبکه غلیدي شبکې غلي غواړه خو ګورې څوک دې خوښېږي ګربز ماشاءالله ثنا جانې ستا څوک خوښېږي نبي سلامونه دوستانو ښه راغلاست راغلی یم خوست ولایت ته او دا د رحمت ولي مسرور لوبغاړی ده چې د کرکټ 11 پړاو شپږیزې لیګ دلته ترسره کیږي نو ګڼ شمېر مینهوال راغلی دي په لومړي ځل لپاره په خوست کې ترسره کیږي چې خوست د میلمه پالنې کور ده او نو غواړم دلته یو خپرونه تاسو ته ولرم او د ګڼو مینهوال سره وغږېږم چې څنګه د لوبې څخه خوند اخلي او څنګه د خوشحالۍ احساس زموږ د بیان کوي چې په لومړي ځل لپاره په خوست ولایت کې د کرکټ د شپږیزې لیګ ترسره کیږي او نام خدا میدان هم ګورې بیخي بیروبار ډېر ښه ډېر ده نن لوبه چې ده د مس عینکو او مو نهنګانو ترمنځ ده چې رحمان الله ګربز او د قیس احمد په وړاندې لوبه ترسره کوي ګڼو مینهوال څخه غږیږو تر پایه موږ ملتیا وکړئ راځم ټول ته راځم السلام علیکم وعلیکم السلام موږ راغلی یاستو خوست ته او په خوست کې د خوستي ځوانانو سره ولاړ یاستو نو غواړو سره وروره اول دې ځان معرفي کړي نوم راکړ غلجای د درګي ولسوالۍ نه غلجای صاحب یا غلجای صاحب غلجای صاحب نن په کرکټ لوبې ترسره کیږي په خوست کې د خوشحالۍ احساس یې کړه د بیان کې څومره خوشحاله یې ولا دومره خوشحاله یم چې په زموږ نه ځایږم دغه د خوښې لوبغاړی د څوک دلته د خوښې لوبغاړی خو نبي ساخیل نبي ساخیل د یو شعر وایي یو شی وایي یو ټپه راته کوئ شعر به ته وایم شعر هم ته وایه چې کله به وم کله به نه وم چې کله به وم کله به نه وم د موږ پټیو کې خرما پیایم نه دوستانو خوستي ځوانان غلجي صاحب سره ولاړ یم والله غلجي صاحب دغه خوستي لهجه ډېره خوند کوي یو دوه نور هم که موږ ته ووایي سره کوم همدغسې په خوستي لهجه کې موږ ته څو نور هم وایي دا شعرونه وایي شعرونه ته وایم چې د خپلې لیونۍ مینې ارمان ته به ورځم چې د خپلې لیونۍ مینې ارمان ته به ورځم که ژوند زما ملګری شي جانان ته به ورځم چې که سر زما کلام شي هېڅ پروا نه لرم تېر شوی یم په سر وزیرستان ته به ورځم ماشاءالله غلجی صاحب په ګورې غلجی صاحب په زړه کې د لوی ارمان څه شی ده زړه کې مې دغه ارمان ده چې وا سره چا مې پیدا کړی وای سراچا سراچی باندې څه کې بس سره چا د سره تورې شیشې بس د درګي کې خپل ګرځا وزه سره څوک ملګری څوک سره ملګری دا ټول ملګری دي دا ټول ملګری څه وخت راغلی لوبې ته دغه اوس ورننوتم اوس راغلی دا خبره دې خبره وای شبکې غلي رښتیا وای سره کوم وای شبکې غلي نه وای شبکې غلي غلا د شبکې هدي خراب یو आवाज یو شبکې غلي دي تل جګ دي مونږ ته دا ټول داسې وایه شبکې غلي دي وای شبکې غلي دي وای تل جګ دي انداسه ده شبکې غلي دي تل جګ دي عوام تباه دي خوشاله اوسئ دوستانو موږ سره پات شئ ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ ترې خوند واخلئ دوستانو د رحمت ولي مسرور لوبغاړي ته راغلی یم دا د شپږیزې لیګ 11 پړاو ده چې د خوست ولایت د میلمه پالنې په کور کې په لومړي ځل لپاره ترسره کیږي ما سره ځوانان ولاړ ناست دي
دوی راغلي لوبه ګوري زه به ورسره کښېنم. سلام وروره اول که ځان معرفي کړې. وعلیکم السلام، عبدالغنی یم د خوست ولایت اوسېدونکی یم. نن راغلی یم د رحمت ولي مسرور کرکټ ګراونډ ته تر څو دغه لوبه له نږدې ننداره کړم. دلته اوس لوبه د چا کوم کوم ټیمو روانه ده څه پوهېږي؟ بالکل معلومات لرم. د میسینک او ترڅنګ د امو لوبډلې ترمنځ لوبه ده. د میسینک لوبډل مشر رحمان الله ګرباز او د امو لوبډل مشر بیا زما په فکر په نن سیالۍ کې قیس احمد ده. هماغه زمونږ ځینې ورته جاني وایي رحمان الله ګرباز چې هغې نه وایي ټولې خولېګانې مې وړې نه څه ده؟ والله رښتیا پرون زه خپله راغلی یم خو بیا د ډېر رش کش له امله نه وتوانېدم تر څو میدان ته داخل شم. رښتیا هم زیاتره مینهوال میدان ته داخلیږي. له مینهوالو څخه مې غوښتنه ده تر څو په میدان کې رش کش جوړ نه کړي او یوازې له لرو ساحو څخه ننداره وکړي او لوبه وګوري ځکه چې میدان ته داخلېدو سره لوبغاړو ته مزاحمت جوړېږي. بالکل بالکل. اجازه خود ده کنه. سلام علیکم. خیر ان شاء الله جوړ په خیر. چی شی وشپږیزه وه؟ راشه وروره څه وایې مشې توره که زه لږ نږدې راشم ډېر وبکې ډېر وبکې الله چې غورځېدلی یم. دوستانو د خوست ځوانانو تر څنګ ناست یم نو ګڼ شمېر ځوانان راغلي ځان به هم معرفي کړي موږ ته او دوی همدلته ډېر غږونه کوو چې رحمان الله ګرباز. نو ورور سلام علیکم. وعلیکم السلام روزانه خیر جوړ یې؟ خیر یې. دغه لیدونکو ته اول که ځان معرفي کړې. وحید الله یم دغه خوست نه. وحید الله جان ته د کوم ځای؟ زه له زرمت یم پکتیا. نوم د چا؟ نوم یې عصمت الله ده. ها عصمت الله جانه. وایي جانه لوبه ګورې د خوښې وړ لوبغاړی د څوک دی چې دلته راغلی د خیر سره لوبه د نږدې څخه ګورې؟ ما الحمدلله مکمل غواړی خو مې ټول خوښې دی خو ګربز مې لږه لږه لګېږي نه بیا رشید سره بازار ښه ده یې. راشد هم راغلی و که نه؟ او رشید راغلی مخکې دې لوبه د راشد دې نه مخکې لوبه رشید تېره شوه. دغلته چې دغه لوبه ترسره کېږي سږ کال لومړی ځل دی یعنې په لومړي ځل لپاره په خوست کې داسې لوبې ترسره کېږي د خوشحالۍ احساس دې که موږ ته بیان کړي. الحمدلله ډېر ښه شولو ډېر خوند یې وکړو شپږیزې. الحمدلله ډېر خوند یې وکړو شپږیزې لومړی حسن ساخیل د آوټ کړم چې کېچ چې دا رحمان الله ګرباز و. رحمان الله ګرباز کېچ کړو. دوستانو موږ په خوست ولایت کې یو رحمت ولي مسرور لوبغاړی ده. هایي صاحب ما سره په څنګ کې ولاړ ده چې دا لوبه د نږدې څخه ګوري. هایي صاحب اول که دغه لیدونکو ته که ځان معرفي کړي. زه د خوست میلخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سید عمر نامې کوم. کاکا سید عمره دغه لوبې چې د نږدې څخه ګورې دغه د خوشحالۍ احساس زموږ ته بیان کړي. والله دومره خوشحاله یم په د خپلو د کومه لوبډله چې زه ګورم که نه په دغه سبا حالاتو کې په ما باندې لکه اختر ورځ دی دومره ورته خوشحاله یم. بالکل دغه په لومړي ځل لپاره په خوست کې دغه لوبې ترسره کېږي بیا ستاسو د خوښې لوبغاړی څوک دی په دې کې؟ والله په دې کې چې دی که نه ګربز دی ډېر چې موږ مینهوال ډېر لري. دغه ټوله ډله ګربز ده. دا ټوله ډله د ګربز او ټول ورته خوښ دي او خوشحال دي نندارچیان ورته راغلي دي. خوشحاله اوسئ صاحب سلامت اوسئ ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ. اجازه ده ایسا تو سره کینې څنګه دي؟ اول سلامش جوړې که ان شاء الله جوړې په خیر سره. الحمدلله جار د شون چې په خیر وغلی وای. خوشاله اوسئ. دغه لیدونکو ته اول ځان معرفي کړئ. نو میرا پیغلا تڼیوال دی د تڼیو د ګربز صحرا کلی اوسېدونکی یم. ها د رحمان الله ګربز ستاسو کلیوال ده؟ بالکل هم کلیوال دی. دغه د کوم لوبغاړی دی په دې کې خوښېږي بغیر د ګربز څخه؟ بغیر د ګربز څخه موال خالد تڼیوال سره زیاته مینه ده او ترڅنګ مې نبي ډېر خوښېږي. ها نبي خوښي اول سر کې خو ما ګربز ده. او بالکل ان شاء الله دا کې شک نشته. ولا که ته وایې ما د خوشحالۍ ډېره خوشحالي اظهار کوم ځکه چې مخکې به موږ له خوست څخه کابل ته شپږیزې ته تلو اما چې دلته عملي راولیدو د خوست لپاره بهتره خبره ده.
راشد خان مې نن میچ ولده ډېر خوند یې وکړ. راشد خان خو د نړۍ یو سټار دی او دا چې د ده په راتګ سره د بابازۍ چې دی لا ښکلې مخ ته روان دي. بالکل دغه خوست خلک هم چې دی وایي په میلمه پالنې باندې مشهوره دي همداسې ده او بالکل په دا کې هېڅ شک شبهه نشته. وان واخلئ خیر دی ماشاءالله ماشاءالله روژان اول ځان که معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شمس الله ملنګ دی، سرکات څخه یم. شمس الله جانه ملګري دې هم که راته معرفي کړي کوم کوم څوک دي سره ملګري مې یو عثمان لواز او بل انور الله استاد سره دی. د لوبې راغلې د لوبې خوند اخلو. دوستانو اوس مې ورکړه لاړه که نه واقعا زیات شریفي د سپینغر لوبډل لپاره ښه بالینګ ترسره کړه، 3 وکټې یې واخیستې او ټارګېټ هم ماشاءالله زیات دی. اوسلې یو نوی ټارګېټ انشاءالله لوبه به د سپینغر په ګټه تمامېږي. سپینغر یا مس عینک؟ نه مس عینک سپینغر نه مخکې خیر هم دوستانو مخکې د راشد خان د لوبډلې وه چې مس هغه و سپینغر و. اوس چې دا د رحمان الله ټیم رحمان الله ګربز چې مس عینک لوبډله ده یو ځل یو نوي ټارګېټ ورکړی ما څه ده او یو نوی ټارګېټ یې ورکړی. مثلا موږ خپله مس عینکه د مینوال یو سهار راغلي تر اوسه هم یا مړۍ هم نه ده خوړلې بیا نه یې وتلي. انشاءالله بېګا ته به د مړۍ هم ښه کار ورته وکړو. دغه نه شوق دی سابایي څخه یې تر اوسه په ډوډۍ یا مړۍ نه ده خوړلې د کرکټ خټله. دغه په لومړي ځل لپاره په خوست کې دغه لوبې ترسره کېږي د خوشحالۍ احساس دی که موږ د بیان کړو. اوله ما ته دا د خوب لیدل دي ځکه چې خپل ملي اتلان نږدې تشویق کوو او دلته مو ټول ولیدل دا چېرته مونږ چې دا به خوست ته بیا راځي او دغسې لوبه به ترسره کېږي. واقعا زیات خوشحاله یم د کرکټ بورډ څخه زښته زیاته مننه. نن چې دا راشد خان هم راغلی و سهار یې لوبه وه هغې په لیدو څنګه خوشحاله احساس که ماته بیان کړي. واقعا راشد د نږدې څخه دې ولیده؟ د نږدې څخه مې ولید او زه زیات خوشحاله شوم. کوم هغه مې پیدا نه کړه چې په هغه ور واوړم په جالیو ځکه یو خوا خو مې کوشش وکړو خو هغې طالبانو په پښه کې روانې وه بېرته یې راواچوه. دوستانو په خوست کې دا کرکټ هلکان چې دي شوقي کرکټ لوبغا میدان ته وړي خولګان یې راتښتوي. والله زه ما سخت زیات کوشش وکړو خو ونه شوه. ما په لار کې به ورته درېږم هغه چې بیا ونوتم همدلته پاتې شوم لمونځ مې وکړو بېرته دلته راغلم. وروسته کور ته هم نه یم لاړ شوی. خوشحاله اوسئ. قربان ګلالي ماشومان هم راغلي لوبې لیدلو ته. سلام علیکم. نوم دې څه شی دی لږ زره جګ اواز وایه. شایسته. ښه ستا نوم څه دی؟ چی؟ سنا. او ماشاءالله شایسته او سنا جان راغلي د کرکټ لوبې ته نږدې څخه ګوري. شایسته جانې دغه کوم ځای نه راغلی؟ زینب. او ته ورته راغلی دا څه کېږي؟ دا د خور دا د خور ده؟ کاکا لور ده؟ ښه لږ زره جګ وایه ښه. دغه دغه لوبغاړه ښه ګورې څوک دې خوښېږي؟ ګربز. ماشاءالله. سنا جانې ستا څوک خوښېږي؟ نبي. د شایسته جان چې د ګربز رحمان الله ګربز خوښېږي او د سنا جان نبي ساخیل چې اوس لوبه د ګربز روانه ده او تاسو د لوبې څخه خوند واخلئ.